دا د تلاوت د قرآن سجده تلاوت الته په سړی لازمی کی چې سړی آیات ته سجده تلاوت واوري کنه آیات ته سجده تلاوت ته واورید پتا سجده تلاوت لازمی کی او حنفی علما دو شیان مستثنا کوي یو کتوتی قرآن یاد کړیو توتی خو پیژنې طالبانو کنه عربی کې ورته ببغا وای ګوري ښا عربی کې توتی ته ببغا وای دا د سرزده کوي او یو بل شی ده چې خبرې زده کوي منګ ورته شارو وایو بعض خلک ورته مینک وایي دې ته عربي کې دره وایي مشهوره دا نه وي د دې غوښه مرداره ده دم غلطه د طالبانو د شارو غوښه پاکه د مرداره نه ده ښه دغه په کفایت المفتی کې دا مسله شته دې ته دره وایي او شینتوتی ته په عربی کې ببغا وایي ما خپل طالبانو د شینتوتی خبرې نه منلې چې خبرې بکوي یمې یو ورځ یو شینتوتی ولیده مهاجر بازار کې د پاکستان یو چا سره میلمانه وي موږ سره شینتوتی دا خبرې کوي ما ویلې ته ورسره راوړه چې دا څنګه خبرې کوي چې دا په کوټه راننوته شینتوتی داسې منډې راوهلې موږ څو ملګري ناستلو نو چکلیټ ته منډه راواخیستله دی په دې بلد کړی دا چکلیټ یې راواخیست میلمه چکلیټ خورې د خپله خوړه بس دا خبرې زده کړې او میلمه چکلیټ خورې نو یو به بلم درته وکم طالبانو علامه امام حلبی لیکلی دي یو کتاب جوړ کړی انسان العیون فی سیرت امین المأمون انسان د سترګو تور ته وایي سترګو منځ کې یو وړکی تور غوندې وي که نه انسان العیون د سترګو تور فی سیرت امین المأمون د رسول علیه السلام په مناقبو کې جوړ کتاب د 3 جلدونو کې د عربی کې دا هم یو له هغه کتابونو نه چې عاجز ټول کتلی انسان العیون د سترګو تور په سیرت د امین کې هغه امین المأمون نو هغې کې لیکلي دي د یو عالم نه نقل کوي وایي یو وخت کې یو کارغی خو پیژنئ غراب د وی حامیم سجده آیات صورت ټول یاد کړي وایي کله به چې سجدي جي ته راورسېد وایي دا مخ به ما سر به یې داسې الله ته کېښود سجده به یې کوله بیا به یې دغه ټکي ورسره ویلې سجدت لک سوادي واطمئن بک فؤادي ای الله دما دا تور بدن تا ته سجده وکړله واطمئن بک فؤادي ای الله دما زړه په تا مطمئن سو ټول سجده یې ویاده وویلې به نو مرغانو کې هم کله کله داسې پیدا کېږي بیا بحث اوږدېږي طالبانو وروسته که څه شه راتللې به یې درته وایم نو کله چې سړي مطالعه ډېره کړي طالبانو بیا سړی کله داسې ځي کله داسې ځي لکه علما وی دریاب چې کله متلاطم سي بحر چې کله رایق سي بحر الرایق بحر چې اوبه ډېرې سي دریاب کې که نه کله دا څنډه وړي او کله دا څنډه وړي چې ځای په څنډې وي نو چې کړه طالبانو د سړي مطالعه ډېري نو کله کله یو طرف او بل طرف ته ځي د هغې به تاسې معافي کوئ خیر هغه هم دي تاسې مفیدې خبرې وي نو کم مرغه که توتي که شادي وي شادي خو پیژنئ که د بیزو که د قرآن یاد کړی یا شینتوتی یا درې قرآن یاد کړی که سړي د هغه نه قرآن واورېد سجده آیات تلاوت ته سجدې واورېد په سړي آیات ته سجده تلاوت لازمیږي که نه لازمیږي نه تاسې به لږ انتظار کوئ زه طالبانو یو بلې خبرې ته خبر جوړوم ښه د نوي معاصر راډیو ټایپ موبایل او دې نه قرآن اورېدلو دې مسلې ته بیا راځو ښه اصل دا مقدمه ده که توتی قرآن یاد کړی یا مرغه یا کوم بل حیوان قرآن یاد کړی صورت آیت ته سجدې ویلې په سړي باندې سجده تلاوت لازمیږي که نه لازمیږي طالبانو نه لازمیږي کم کتاب کې لیکلي په فتاوا هندیه کې په تحتاوی علی المراقی کې بدایع صنایع کې په شامی کې او تر حد نه ډېرو حنفي کتابونو کې یو دویم دا ده چې سړي باندې قرآن نه لازمیږي سجده تلاوت نه لازمیږي صدا دې ته وایي طالبانو سړی چې کله غره کې غږ وکړي غره کې که نه نو هغه غږ ته وانه ورې د غره بیرته هغه انګازه ته واورې یو سړي غره کې د قرآن تلاوت کو غږ تا نه اورېده غره کې چې بیرته کوم اواز تا ته صدا کېده هغه دې واورېد چې دې ته عربي کې صدا وایي دا دې واورېد دلته هم په سړي باندې آیات ته سجدې چا ویلې
نو د خپل ډایرک غږ دی وانه ورید صدا دی واوریدله نو په سړي باندې څوک نه لازمیږي سجده تلاوت په سړي نه لازمیږي دا بله مسئله شوله تاسو په خبر پوه شولئ که نه یو بل د فیزیک مربوط یو بحث به مو کم که خفه کېږئ نه ما مخکې تاسې ته ویلي وو طالبانو علما د علم فیزیک په یو مسله بحث کوي دا مسله اصل کې تر علم فیزیکه تړاو لري خیر د طالبانو زه ملا یمه فیزیک ځکه د ما رایه دا ده باید طالب مولا د نن زمانې په دغه علومو معلوماتو لري د علم فیزیک علما وي دا غږ داسې د طالبانو لکه بادي توپ خو پیژنئ که نه دا چې کله په پاخه جي باندې ولې ټوپکه ډېره کوي که نه داسې خیز غوندې وهي که تاسې فکر وکړئ د جومات نه موږ چې دا پرشونه ټول وباسو دا پردې بیا جومات کې چې سړی غږېږي انګازه ډېرې که پرشونه واري انګازه ډېرې ولې علت یې دا ده زه چې دلته خبره وکړم دا غږ ډېر تیز لاړ شي هلته په دیوال ولګېږي چې په دیوال ولګېږي دا لکه بادي توپک داسې ده دا هوا ده دا خپله باد ده که نه هغه هم بادي توپ کوم لیدلی داسې ووله په پاخه جي پورته خیز کي بیا راخیز کي بیا خیز کي نو چې تا دلته خبره وکړه دا ډایرک لاړه هلته په دیوالو په دې چت ولګېده چې هغه ولګېده ده ته منفذ نسته ده چې ووځي خام او پوخ جي کې فرق کوي که نه طالبانو د پاخه جي او د خام جي د کوټې هغه وباسه په خامه کوټه کې چې خبر وکړي انګازه کوي خو یو څه کمه وي او په چا کې ډېرې نو دلته چې دا غږ لاړه هلته پورته ولګېد چې ولګېد بیرته کته راغی بیا ولګېد بیا انګازه وکړي بیا ولګېد بیا راځي راځي داسې ځکه انګازه ډېره کېږي بیا چې جومات کې مثلا دا پرشونه بیرته راوړي اوارې کې وغږېږي نو چې ته غږ وکړي دا خبره لاړله په چت ولګېده چې ولګېده بیرته راغله چې مځکې ته څنګه راغله کلکه پکې ونیښلي لکه توپ طالبانو په سیمټو ښه هغه کوي خیز وهي که په دې پارش نو غږ هم چې څنګه پورته لاړ بیرته چې راغی کلک یې ونیښت بس نوره انګازه نه کوي دا مبحث طالبانو د علمي فیزیک مسله د اصل علت یې دغه ده تاسو خو اوس په خبر پوه غره کې هم دغسې ده غره کې چې د تیږو غر وي طالبانو ډېره انګازه کوي او که اوس مثلا د جاني خیلو طالبانو نه به پوښتنه وکړم د تاسې غرونو کې یا د پکتیا او د پکتیکا هغه وطنونه چې غرني وي یا د کونړ چې غرونه کې ونې وي هلته انګازه کوي نه کوم ځکه هلته غږ نیسي او کوم غرونو کې چې تیږه ډېره ولري کاڼی ډېر ولري هلته انګازه ډېره کوي ځکه زه خو پې باندې پوه سئ فیه ما فیه نو اوس دوه شیان مستثنا دي یو صدا بل د مرغانو د انسان نه بغیر که نور حیواناتو قرآن یاد کړی سجده تلاوت نه لازمیږي راځئ طالبانو اوس به داسې چلو کړو لاسپیکر به یې ورې پرېږدو ټایپ به راواخلو ټایپ کې د پیته ور واچوله آیات ته سجدې راغی دلته سجده تلاوت په سړي لازمیږي زه تی طالبانو که نه نور الانوار خو م ویلی ده که نه د قیاس بحث او حسامي کې قیاس وکئ نه لازمیږي ځکه دا جماعت چې د حیوان نه یې واورې نه لازمیږي دا خو جماعت څوک نه لازمیږي ټایپ نه سجده تلاوت نه لازمیږي که موبایل کې د قرآن ثبت کړي واندې ورې څوک نه لازمیږي سجده تلاوت نه لازمیږي راځئ رادیو ته ورشئ رادیو ته طالبانو که ټایپ یې ښیو بیا به څه فتوا وکړو بیا هم نه لازمیږي که رادیو ته قاري ډایرک ناست و قرآن یې ویلی تا دلته رادیو نیولی وه بیا به بحث وکړو چې صدا ده که نه ده په دې به بحث وکړو چې دا صدا ده که نه ده په دې کې د علماو د ساینس اختلاف احتیاط علما په دې کوي چې صدا نه ده دا چې صدا نه سوله که ډایرک قاري ورته ناست و رادیو ته بیا هم سجده تلاوت لازمه ګرځېږي خو دا غټو رادیوګانو کې داسې نه دا اف ام رادیوګانو کې مثلا ترجمه کوي او تا هلته ډایرک ترجمه کوي تا دلته واورېدله بیا په تا لازمیږي صحیح خبره داره ساینس علما اختلاف کوي خو احتیاط په دې باندې چې دا څوک نه ده یعنی نه صداوالو باندې به فتوا وکړو معنا سجده تلاوت لازمیږي لاسپیکر کې لاسپیکر ته که ټایپ یې ښیو یا موبایل یې ښیو بیا هم نه لازمیږي ځکه له جماعت نه ده او که ډایرک قاري ورته ناستو بیا اختلاف ده چې دا د لاسپیکر غږ صدا ده که صدا نه ده اختلاف ده صحیح به داسې وایي چې زه دا هم صدا نه ده نو چې صدا نسته دلته هم سجده تلاوت واجبه ګرځېږي خبر باندې پوه نو دا تحقیق الله مفتی شفیع صاحب هم کړی او
دغم کړی څه ورته وایي علامه محمد زاهد کوثري لاسپیکر ته طالبانو عربي کې اعلی مکبر الصوت وایي، اعلی مکبر الصوت په دغه عنوان باندې تحقیق کوي. والله دې وکړي چې د ما په دغه خبره را سره پوه سوي یي. که څوک وایي طالبانو پلانکی سورت بقر، سورت آل عمران دا سورت ورسره ذکر کول څنګه دي؟ بعض علما وایي دا مکروه ده. صحیح خبردار طالبانو مکروه نه ده. امام سیوطي هم لیکلي دي او علامه ابن حجر هم لیکلي دي چې هغه نه لري څه ورته وایي د مکروه نه ده، ځکه احادیثو کې راغلي دي د رسول علیه السلام نم ثبوت لري. مستبتی پښتنه کوي اعوذ بالله د قرآن جز ده که نه؟ نو اعوذ بالله طالبانو د قرآن جز نه ده. امام سیوطي رحمه الله په دغه کې خپل مشهور کتاب کې چې روض الطالبین ده هلته یو عنوان کې ښودلی فائده دی لیکلي دي وی اجماع د علماو ده چې اعوذ بالله دا د چا هغه نه ده، د قرآن جز نه ده. او بل دا ده قرآن چې ده آیت کرسی افضل ده په نسبت سره بل صورت ته. حدیثو کې راغلی کنه دا صورت افضل ده په نسبت سره بل. بعض علماوی په قرآن کې افضل و فاضل نسته، قرآن ټول افضل ده، خو صحیح داره طالبانو سته، خو هغه دا معنا نه چې قرآن کې دا افضل ده په نسبت سره بل ته. دغه افضلیت نفس کلام د الله ټول قرآن ده، ټول یو شی ده. هغه افضلیت و فاضلیت هغه په اعتبار د ثواب ده. آیت کرسی د ثواب په لحاظ افضل ده د دینه. دا معنا نه چې قرآن بعضې افضل ده په بعضې نه، قرآن ټول د الله کلام ده، افضلیت د ثواب په لحاظ باندې ده. که دې خبره باندې ځان پوه کوي د قرآن افضلیت چې ده بعضې په بعضې باندې هغه د ثواب په لحاظ باندې ده. چې دغه مسئله امام سیوطي صاحب اتقان کې، علامه قسطلانی په دغه کې ارشاد الساری کې، علامه ابن الحجر په فتح الباری کې، الابواب والتراجم کې، او ډیرو نور علماو، علامه بدر الدین الزرکشی الشافعی البرهان فی علوم القرآن کې، او علامه دراری علی الجامع صحیح البخاری باندې چې کومه حاشیه علامه زکریا خان دهلوي کړې ده په دې کې هم قرائت تا قرآن بهتر ده طالبانو که ذکر بهتر ده؟ قرائت تا قرآن بهتر ده و که ذکر بهتر ده؟ په دې کې قرآن تلاوت په ذکر و په تسبیح او په تحلیل په ټولو بهتر ده. خو بعضې وختونو کې به د تسبیحاتو د تحلیلاتو صفت راغلی ده، بیا هغه بهتر دي په چا باندې؟ په تلاوت. مثلا طالبانو رکوع کې چې موږ وایو قرآن وایو که تسبیح وایو؟ په رکوع کې په سجده کې هلته قرآن ویلل بهتر د طالبانو که څوک؟ حتی لا قرآن ویلل مکروه ده. هلته قرآن ویلل په عامو وختونو کې بهتر ده په ذکر، خو بعضې وختونو کې چې بیا هلته د اشعري علیه السلام نه امر راغلی هلته بیا څوک د مانځه نه وروسته طالبانو اللهم انت السلام واستغفر الله او نور دعا یا آیت کرسی یا نور تسبیحات و تحلیلات راغلی دي. دلته د دغه مانځه نه وروسته دعا قرآن ویلل بهتر ده که هغه ادعیه او هغه دعاګانې او تسبیحات و سبحان الله بحمده الحمدلله او لا اله الا الله دا ویلل کوم یو بهتر دي؟ قرآن بهتر ده که تسبیحات؟ نو په خبر خو پوه شولئ که نه؟ قرآن داسې به څوک درنه پوښتنه وکړي قرآن بهتر ده که تسبیحات و تحلیلات؟ ته به ورته قرآن فی الجمله بهتر ده. اما داسې به ورته ووایې چې کم وخت کې قرآن خو بهتر سو، اما کوم وخت کې چې د شارع علیه السلام نه د تسبیحاتو او تحلیلاتو امر سوی ده هلته بیا په هغه وختونو کې تسبیحات او تحلیلات بیا په قرآن باندې بهتر دي. تاسې به وایي په کم کتاب کې دا خبر العلم الهیب على کلم الطیب. کلم الطیب طالبانو د ابن تیمیه کتاب ده، د شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب ده. په دې کتاب باندې د موږ د احناف لوی محقق علامه بدر الدین العینی شرح کړي. العلم الهیب، علم بیراغ ته وایي، بیراغ خو پیژنئ که نه؟ العلم الهیب بیراغ ډېر هیبتي علی کلم الطیب چې د ما سره سته. په دغه کتاب کې دا خبر لیکلی
الفتوحات الربانیه علی الاذکار النووي امام نووي باندې چې کوم اذکار باندې محمد ابن علان البکری الصدیقی الشافعی په دې کتاب کې دا خبر ستا او په ډېرو نورو کتابونو کې دا مسأله علما ذکر کوي. او بل آیات د قرآن تردید په شکل ویلل، یعنی قرآن داسې وایي طالبانو یو وارې دې ویلې بیا یې ووایې. لکه رسول علیه السلام یوه شپه په مانځه ولاړو یو آیات یې ویلې، داسې ښه آیاتو وإن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم وایه قاری دا رسول الله ویلې زړلې ټوله شپه یې ویلې تکرار تکرار یې ویلې یالله که عذاب هم ورکوي دي تا بندګان دي که ورته بخښنه هم کوي دي تا بندګان دي. کله طالبانو سړي ته یو ځای ډېر خوند ورکړي قرآن کې همداسې ځان سره ناست وي تکراروي نو دې ته تردید وایي. دا هم طالبانو په اسلام کې جایز ده، جواز لري په اسلام کې، ځکه د رسول علیه السلام. او بل دا د قرآن چې وایي د ښه غږ سره به یې وایي، قرآن به مفخم وایي، قرآن به په نري غږ نه وایي. علما وایي هغه علما چې په آدابو د تلاوت د قرآن باندې بحث کوي قرآن به مفخم وایي، په غټ غږ به الحمدلله داسې به یې نه وایي. قرآن به په غټ غږ باندې وایي مفخم. ډېرې امالې به په قرآن کې نه کوي، ځکه اماله چې کوي که نه نو بیا هغه لکه وزه چې کوم اواز کوي ډېرې امالې پکې کوي، غواړي داسې مفخمه وایي. نو اماله به پکې ډېره نه کوي، مفخمه به یې وایي. علما د علم بیالوژي طالبانو یو بحث کوي، وایي د نر او د ښځې په مابین کې فرق. طالبانو د بیالوژي علما ما مخکې درته ویلي وو چې علماو هر علم کې به مطالعه کوئ. هسې کله د بیالوژي علما یوه عامه قاعده کړي. موږ طالبانو ډېر واړه ولو، د موږ یو مشر تره شیخ صاحب عبدالرؤف حفظه الله هغه به موږ ته ویلي ډېر واړه ولو، وي زه تاسې ته سویان اخلم بیا به سویان اګۍ کوي، بیا به هغه اګیو نه بچان پیدا کېږي. موږ به رښتیا منله چې سویان اګۍ کوي. بیا چې غټ سولو چې هم لیدلې چې اګۍ نه کوي بچي کوي. بیا د بیالوژۍ قاعده که موږ ته په وړکیتوب کې معلومه وای نو موږ به خپل تره ته ویلي وو چې نه داسې نه ده. د بیالوژي طالبانو علما د علم بیالوژۍ قاعده ده، هغوی داسې وایي ما الفرق بین الحیوانات الولوده والبیوزه. هغه حیوانات چې اګۍ کوي، هغه حیوانات چې بچي زیږوي څه فرق ده؟ زده یې کوي طالبانو. تا نه څنګه خلک پوښتنې کوي طالبه دا مسله څنګه ده، تم د دوی نه بیا پوښتنه کوه. خیر د پوښتنې دپاره یې مه زده کوه، علم ده، علم د چې زده یي. لله الحمد زه طالبانو چې هر چا سره چې په میدان کې کېناستلی یم تېر نه مې ګټلی ده. مولیان خو څه کوي طالبانو، دای خو مو خپل دي. دغه نورو نم چې ورسره کښېني، که ډاکټرانو سره سي، که انجینرانو سره سي، که بیالوژۍ فزیک والا سره سي، فزیک والا سره چې کښېني پوښتنه مې تېر کړې چې اوبه کم رنګ لري، فبهت الذي کفر. دې دپاره یې نه کوم، نه یې د چا نه دا پوښتنه کوم. باید موږ دغه علوم ټول زده وي. دغه د اسلام علوم دي طالبانو. سړی چې تر څو علم ډېر لري، ډېر وسیع وي، فکر یې ډېر ښه وي، او دا ذهن طالبانو هم بلاربیږي. ګوره ښځه چې بلاربیږي چې نر معامله ورسره وکړي، بیا درېیم شی منځته راځي. د انسان ذهن چې بلاربیږي چې ته غواړې فواید یې دلته حاصلې کړې، فواید یې هلته حاصله کېږي چې ته ګڼې مطالعې وکړې. ګڼې مطالعې دې وکړې، دلته بله پایده راځي، بله پایده راځي. یو منطقو ته دې اړولي، ټول ذهن به د همغه منطقو نه بلاربي. بچي به هم ټول منطق او تعصب وي، او نه بزرګي به وي که نه، نه بزرګي. زمونږ به خپل کار کوي، سترګې موښې ناوخته راجګ سي. څه خو مې ویلې د ما الفرق بین الحیوانات البیوزه والولوده. طنطاوي وایي بیوز هګۍ کوي، هغه حیوانات غوږونه سکاوي، بوچي بوچي غوږونه وي. هغه حیوانات هګۍ چې کوي د هغوی، هغه حیوانات چې هګۍ کوي غوږونه بوچي وي، واړه واړه وي. هغه حیوانات چې شرقاوي غټ غټ غوږونه وي، هغه بچي زیږوي. فرق فکر وکوي. مار طالبانو هګۍ کوي که بچي زیږوي؟ غوږونه یې څنګه دي؟ او موږک مونږ ورته وایو، مږه
بچی کوي که اگۍ کوي غوږونه یې څنګه دي غوا وزه پسه داسې پسې ځئ هلو مجرن خو تاسې به طالبانو نه وایي کیدای شي یو شی را پیدا سي هغه شاز دی صرف وي بیا منطق صرف کې یوه قاعده کېږدي وي دا شاز ده داسې د دوی په قواعدو کې هم شاز وي ښه دا قاعده ده چې تاسې نه به څوک پوښتنه وکړي چې دغه به اوس چرګه طالبانو غوږونه یې څنګه دي شرقا دي که سکا دي شرقا غټ اگۍ کوي که نه همداسې دا مرغانو کې پسې زهر لوم مجرن نو هغه مې څه ویلې اصلي خبره مې چې دا ورباندې مبنا کړه هغه څه شی وای قرآن به مفخم وي د بیالوژي علما وي د ښځې غږ غټ وي که د نر ټولو حیواناتو کې طالبانو د نر غږ غټ وي د ښځې په غږ الا فی البقرة والبقر دلته بیا عکس ته د غوا غږ غږ ته په نسبت سره غوی ته بیا دلته عکس ته نور ټولو حیواناتو کې د نر غږ د ښځې غږ غټ وي که د نر خفه کېږئ به نه طالبانو د پښتو غږ هم ډېر دروند ده داسې د نر غوندې غږ ده نو دا هم یوه قاعده نو قرآن به طالبانو مفخم وایې غټ غټ به یې وایې نری نری به یې نه وایې دا هم د قرآن د تلاوت دی نه یو ادب د علماوي د آدابو د تلاوتونو د قرآن نه قرآن به ډېر مفخم وایې قرآن به ډېر ښه وایې په ښه غږ به یې وایې بیا ډېر خوند هم لري ښه غږونو کې به یوه خبر درته وکم حضرت موسی علیه السلام وی چې کله د الله خبرې واورېدلې اذهب الى فاخلعن عليك انك بالوعد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى نا خبرې چې د الله واورېدلې نو وی حضرت موسی علیه السلام بچې د چا غږ واورېد وی غږ به داسې ورته ښکارېده لکه د خرو د بهایمو آوازونه دومره بد به پې باندې لګېده دومره خوند د الله په غږ کې دومره خوند د الله په غږ کې چې د موسی علیه السلام اورېدلی و چې کله به موسی علیه السلام پس له هغه نه د چا خبرې اورېدلې لکه د بهایمو هغه لکه کور کې سړی ناست وي چرګه یا یو خر هنګاري کوي په سړي څومره بد لګېږي د انسانانو غږونه به دومره بد پې باندې لګېدل نو ښه غږ دومره تاثیر لري او یو عالم دنیا کې تیر سوی ابن اسمر ورته وایي وي ده په خوب کې خوب یې لیدلی و د یو حورې عینې د یو حورا غږ یې اورېدلی و سندرې ورته ویلې په خوب کې یوه حورې ده اورېدلی وي چې د خوب نه راویښ سو هغه خوندور غږ یې چې په غوږونو کې و 2 میاشتې یا 3 میاشتې پورې به وایي دې ته قی ورتله چې د بل چا غږ به یې مازې واورېد قی به یې ورتله قی به یې کاوه سبحان الله غږ دومره زیات خوند لري نو الله پاک د دې موږ او د تاسې غږونه بیا هم طالبانو الله نادره معجزه کېښودلې تم خوله لرېزم تم سونډې لرېزم تم غاښونه لرېزم تم حنجره لرېزم تم زبه لرېزم خو دا دومره 5 شیان دي غاښونه حنجره سونډې زبه 4 سول که نه ګوره غاښونه حنجره زبه سونډې غاښونه 5 په ټولې دنیا خلکو کې خو د هېچا غږ د بل چا د غږ سره یو شی نه ده او کله کله د یو چا د همدغو 5 یو ډبل غږ راوځي هېڅ خوند نه کوي د یو چا نه دومره نادر غږ راوځي چې دا غږ یې واورې پې باندې مین سي دومره خوند درکوي تا ویلې چې ویلې او پس یو ویلې بس دا د الله فضل ده اخرینی خبر که قرآن تلاوت دې کو مؤذن اذان وکړ د اذان اجابت به کوي که به یې نه کوي د اذان اجابت به کوي د اذان اجابت چې ده اگر چې د علماو اختلاف سته عبدالحی لکنوي وایي جواب به ورته ورکوي یعنې قرآن تلاوت پرېږده جواب ورته ورکه هغه جواب قرآن په باسکیل باندې شاته کېښودل یو قسم طالبانو بې ادبي غوندې راځي چې سړی په باسکیل رواني قرآن یې شاته ځان سره کېښودلی وي دا لالا پښتنه کوي وایي اعوذ بالله ولې د بسم الله نه مخکې ویل کېږي دا لالا وایي وجه یې راته ووایه لا یسألو عما یفعل وهم یسألون دا د الله امر د لالا جانه مخکې د فکر ته پام نه و اذا قرأت القرآن فاستعذ
بسم الله دغه خو کنه بسم الله خو قرآن ده د الله داسې پوښتنه کوي اعوذ بالله ولې د بسم الله نه مخکې ویل کېږي څه حکمت پکې ده ترتیب خو الله وی قرآن د قرآن ته سړی اعوذ بالله وی بسم الله هغه قرآن ده نو چې قرآن دی ویلې خود به اعوذ بالله تر مخکې وایي نو طالبانو بیا په دې بحث وروسته درته کوم لا یسأل عما یفعل ولې لاسونه مخکې مینځل کېږي مخ ولې مخکې مینځل کېږي د لاسونو نه نو دا طالبانو د الله هغه کې به کار نه لرئ چې کوم الله موږ ته هغه کړي هغه به په خپل حال باندې پرېږدی د جنگ په میدان کې گزار کول څنګه دي دا خو مولانا د موږ تر بحثه تړاو نه لري د موږ تر بحثه پوښتنه کوه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله پاک د دې ثواب انبیاء او صحابه او تابعین او تبع تابعین محدثین او فقها د ټول امت مسلمه علما او ته ورسوي الله پاک د دې ثواب د موږ والدینو او د چا والدینو چې وفات وي او د موږ استادانو ټول ته الله پاک ثواب ورسوي الله پاک مجاهدینو ته فتح ورکې نصرت ورکې بندیان د اسلام ټول را خلاص کې خپل کورونو ته راولې یا الله پاکه څوک مریضان وي عاجله شفا ورکې څوک قرضداران وي قرضونو نه اخلاص کې څوک اولاد نه لري صالح اولاد ورکې څوک نارینه اولاد نه لري الله نارینه اولاد ورکې الله پاکه څوک چې متأهلین نوي په شرعي نکاح متأهلین وګرځي د چا اقتصادي مشکلات وي الله پاک اقتصادي مشکلات حل کې الله کم طالبانو چې حافظي کمزوري وي د موږ ټولې حافظي کمزوري دي الله پاکه موږ زیادت فی العلم سره العمل نصیب وګرځوي د ټولو مدارسو الله ته حافظ و ناصر سي الله پاک ته حفاظت وکي الله پاک ته نصرت وکي یو مولوی صاحب طالبانو نن وفات شوی د یو مدرسې ناظم ډیر خادم او مظلوم سړی دا راګش کېدلی دا دوه جمعې بستر الله پاکه هغه باندې رحم وکړي مولوی صاحب جعفر نومېده د کوی صافي ولسوالي الله پاکه رحم پې وکړي الله جنتونه نصیب کړي کمی چې د علم د دین خدمت کړي الله پاکه هغه ورته په ورځ د قیامت کې دته د پایده الله د هغې په واسطه د هغې ثوابونه اجرونه ورته نصیب کړي د هغې ورونو د هغې خپلوانو ته د هغې ملګرو ته د هغې د مدرسې هغه راکینو ته چې کوم مصیبت رسېدلی الله پاکه ته رحم پې باندې وکړي دلته هم کومو ملګرو دعا غوښتلې ده د چا مسافر کوم مشکلات دي سعودي کې طالبانو مسافر اکثره ډېر غوښتنه کوي ډېر مشکلاتو سره مخ دي الله د هغې مسافرو حافظ سي د ایران مسافر ډېره غوښتنه کوي نور د هر چا کم شرعي حاجتونه الله د موږ مدرسه او نورو ټولو مدارسو حافظ و ناصر سي نصرت یې وکړي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین چا چې کومه پوښتنه د بحث نه وروسته کوه خلاف کوله هغه بیا دلته راځئ ما ته نږدې وایه بې جواب در کوم انشاءالله که راته معلومه وه